إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ډیرو محترمینو معززو مشرانو کشرانو خویندو میندو د منار اسلامی رادیو د لارې اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، د الله دپاره حمد و ثنا ده چې یو ځل بیا ستاسو سره د منار وړانګو پروګرام کې حاضر یم. په تیرو درسونو کې هم موږ او تاسو د الله د یووالي او د الله د وحدانیت یو نوعه هغه وپېژندله چې هغه د الله توحید په اسماء او صفاتو کې د الله د پاره نمونه دي، د الله د پاره صفاتونه دي. هغه نمونه او صفاتونه چې الله تعالی د خپل ځان د پاره ثابت کړي دي قرآن کریم کې، او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله د پاره ثابت کړي دي په صحیح احادیثو کې. نو موږ او تاسو به هم ثابتوو بغیر د تحریف او تأویل او بغیر د تعطیل او تشبیه نه، چې دغه نمونه او صفاتونه الله لره ثابت دي، لکه څنګه چې د الله د شان سره، د عظمت سره، د جلال سره مناسب دي. ډیره نوعه صفات موږ او تاسو د الله وپېژندل. ننني درس کې یو څو نور صفات پیژنو چې یو د الله د صفاتو نه سخط، غوسه کېدل او کراهیت معنا یو شی بد ګڼل. غوسه کېدل او بد ګڼل، سخت او کراهیت، دا دواړه د الله صفاتونه دي، لکه څنګه چې د الله د جلالیت او د الله د عظمت او د الله د سلطنت سره مناسب دي. او دا دواړه صفاتونه د الله په کتاب باندې ثابت دي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو ثابت دي، په اجماع د سلفو. لکه څنګه چې د الله مراد دی د دې دواړو صفاتونو نه، هماغه شان به موږ او تاسو ثابتوو. ایمان په دې معنی فرض او لازم دی بغیر د تحریف او تمثیل نه. معنا دا ده چې د سخط او د کراهیت معنا به په عذاب سره نشي کېدلی. سخت او کراهیت د الله دپاره حقیقتا دا شته دی، خو څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. تمثیل او تشبیه ورکول د مخلوق سره د هیڅ یو صفت، هغه تشبیه د الله د صفاتو د مخلوق سره هیڅ نوعه تشبیه او مشابهت نه لري. مشابهت او تشبیه ورکول د الله د صفاتو د مخلوق سره دا باره تیر شوي، دا کفر دی. او دا پیژندلم پکار دي چې د اثبات د صفت نه، چې د الله دپاره یو صفت ثابت دی او هغه موږ او تاسو ثابتوو، د دې نه تشبیه نه لازمیږي، ځکه د الله صفات چې دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي، په دې طریقه به ثابتو. مؤمنانو مسلمانانو، نو کراهیت او سخط، بد ګڼل یو شی او غوسه کېدل، دا دواړه د الله دپاره حقیقتا صفتونه دي، لکه څنګه چې د الله د شان د عظمت سره مناسب دي. هغه چا باندې غوسه کېږي چې الله تعالی ورته اراده وکړي د کافرانو نه، لکه څنګه چې الله تعالی د خپلو مؤمنانو بندگانو سره محبت کوي، لکه مخکې تیر شو محبت د الله صفت دی، او د خپلو مؤمنانو بندگانو نه راضي کېږي او خوشحالیږي. د مؤمنانو نیک اعمال خوښوي، د هغې ښایسته ویناګانې خوښوي. نو همدارنګې په کافرانو باندې غوسه کېږي، منافقانو باندې غوسه کېږي، مشرکانو باندې غوسه کېږي. د مشرکان بد ګڼي، منافقان بد ګڼي، کافران بد ګڼي، د هغې اعمال، د هغې اقوال بد ګڼي. او اثر د دې دواړو صفتونو دا دی چې الله تعالی به په دغه انسانانو باندې عذابونه نازلوي، مصیبتونه پرې راولي. دلیلونه د قرآن او د سنت نه په دې دواړو صفتونو باندې زیات دي. قرآن کې الله تعالی فرمایي لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم. ډېر بد دی هغه اعمال چې مخکې کړي لاسونو د دې کافرانو، ان سخط الله علیهم، د دې وجې نه چې الله تعالی په دوی باندې غصه دی، غصه کړي الله تعالی په دوی باندې. نو سخط دا د الله تعالی صفت دی، الله تعالی د ځان دپاره په قرآن کریم کې ثابت که حقیقتا څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. بل ځکه الله تعالی فرمایي ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله. د عذابونه چې دي کافرانو دپاره او منافقانو دپاره الله تعالی ذکر کوي، دا په دې وجه باندې چې دوی داسې شي پسې ځي چې هغه الله غوسه کوي، چې هغه کفري او بېدیني ده او دغه شانې بد اعمال دي، منافقت دی. ما اسخط الله، چې الله غوسه کوي، نو سخط د الله دپاره دا صفت ثابت شو د الله په کتاب باندې څنګه چې الله د شان سره مناسب دي. دغه شانې کراهت، یو شی بد ګڼل، دا د الله دپاره صفت دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. د مخلوق سره هیڅ نوعه تشبیه نه لري. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر.
الله تعالی فرمایي ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. د منافقانو په حق کې الله تعالی فرمایي چې منافقانو ته الله تعالی توفیق د جهاد ورنکړ، لکن الله تعالی بد ګڼي هغه پورته کېدل د دوی او وتل د دوی د مسلمانانو سره په جهاد کې. فثبطهم الله تعالی دوی پاتې کړل او دا وروسته کړل. د مؤمنانو مسلمانانو کراهت د الله تعالی صفت دی، الله تعالی د ځان لپاره قرآن کریم کې هغه ثابت کړ څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. داسې نورم زیات آیاتونه دا موږ نمونې خروار د نمونې په شکل باندې موږ او تاسو ته یو څو آیاتونه ذکر شو. احادیث هم د سخط او د کراهت په باره کې هغه ډېر زیات دي. عائشة رضی الله عنها نه روایت دی، ام المؤمنین هغه فرمایي کان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعاګانو یوه دعا دا وه، هغه فرمایل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ای الله تعالی زه پناه غواړم ستا په رضامندۍ باندې ستا د غصې نه. الله تعالی ستا په رضا باندې ستا په رضایت باندې ستا د غصې نه الله تعالی ما وساته. وبمعافاتك من عقوبتك وستا عفو باندې ستا د عذاب نه ما وساته، ما ته عفو وکړه. زمونږ د جرمونو ګناهونو نه الله تعالی درګذري وکړه، مونږ ته عذاب مه راکوه الله تعالی. نو په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله دپاره د رضا صفت هم ثابت کو او د سخت صفت هم ثابت کو چې الله تعالی غوسه کېږي په کافرانو او منافقانو باندې د هغې د اعمالو د منافقت نه، د هغې د بدو اعمالو او بدو جرمونو د وجې نه الله تعالی غوسه کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د الله تعالی د غصې نه پناه وغوښتله د الله په رضا باندې. مغیره بن شعبه رضی الله عنه نه روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله تعالی بد ګڼي ستاسو لپاره درې کارونه. کراهت بد ګڼي څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب دي. نو په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی لپاره د کراهت صفت ثابت کو. درې شیان ستاسو لپاره بد ګڼي. یو قیل او قال. قیل وقال معنا دا ده ویل شوي دي او چا ویلي دي او پلاني ویلي دي چې د خلکو په خبرونو کې ننوتل او داسې حکایات او قصې کول چې هغه بې فایدې وي، د هغې په احوالو کې، د هغې په تصرفاتو کې، دغه شانې په حوادثو د زمانې کې چې دلته حادثه وشوله او پلاني ځای کې دونه مړه شولو او پلاني ځای کې داسې وشولو. مؤمنانو مسلمانانو لکه د نن زمانې خبرونه چې یو معمولي مسله هغه دومره غټول چې د خلکو ذهنونه خرابول په هغې باندې، ذهن ته مشکلات وراچول، ټینشن پیدا کېدل د دې نه. شریعت چې یو شي نه منع کړي وي په هغې کې زموږ او ستاسو لپاره ضرري، تاواني، نقصاني. نو قیل او قال بېدلیل او بې حقیقته خبرې کول، خلکو کې غلط خبرونه خورول او دغه شانې د خلکو هلاکتونه او عذابونه ذکر کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی راغی چې دونه هلته هلاک شو دونه دلته هلاک شو فهو اهلکهم، دا په ټولو کې د مخکې نه هلاک انسان دی. وکثرت السؤال او ډېرې پوښتنې کول، ډېر سوالونه کول، د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړل. الله تعالی دا بد ګڼي. کثرت السؤال معنا دا ده د هغه شیانو باره کې پوښتنې کول چې هغه واقع شوي نه دي، د هغې پوښتنې ته کوم ضرورت نشته دی، او دا تکلفات کول که داسې وشي بیا حکم دا دی او که داسې وشي بیا حکم دا دی او که داسې وشي بیا مسله دا ده. امام احمد رحمه الله له یو سړی راغی یو فرضي مسله ورته ذکر کړي که داسې وشي نو دې مسلې څه حکم دی، هغه ته واقع شوی دی نه، چې کله واقع شو بیا راشه. نو دا هم علماو په کثرت السؤال کې راوځي، دا الله تعالی بده ګڼي، خوښه نه ګڼي چې د داسې شیانو باره کې پوښتنه وکړی شي چې هغه واقع شوی نه وي. کثرت السؤال په دې کې دا هم راځي چې د خلکو مالونه غوښتل، زیاتې دغه شان سوالونه کول، دا راکه او دا راکه او دا راکه، خلک تنګول. یا کثرت السؤال د خلکو د احوالو د تفاصیل، د هغې د تفصیلاتو پوښتنه کول، داسې پوښتنه کول چې هغه بې مقصده وي، ځکه انسان د ډېرو پوښتنو نه په حرج کې، په تکلیف کې واقع کېږي. که چېرته خبر ورکوي د حالاتو خپلو چې دا ډېرې پوښتنې کوي، لکه د مثال په طور باندې کله ډېر کرت یو سړی راشي دکاندار سره کینی، دا دکان د 100 روپو دی، څومره مال پکې پروت دی، د ورځې 100 روپۍ ګټي،
مصرف دې څونه دی، کور کې دغه شان خرچه څومره ده، بچیان دې څومره دي، څومره تنخواه لري، او دغه شان هغه دخل دې څومره دی، خرچ څومره دی. نو په دې پوښتنو باندې دا انسان په تکلیف کې واقع کېږي. یا به ورته دروغ وایي او یا دغه شانې که دروغ وایي نو هم په ګناه کې واقع کېږي، او که چېرته خبر ورکوي نو مشقت کې واقع کېږي. کل ذي نعمت محسود، حدیث کې راځي هر نعمت خاوند چې د هغې سره حسد کېدلی شي، نظره کېدلی شي، او که جواب مهمل پرېږدي نو دا د بېادبۍ نښه ده. نو مؤمنانو مسلمانانو د ډېر کرتې د داسې پوښتنو نه هغه انسان په حرج او تکلیف کې واقع شي. نو د داسې پوښتنو نه الله تعالی منع کړې ده، نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. دا سوال الله تعالی بد ګڼي. و اضاعة المال، بل الله تعالی چې بد ګڼي دریم صفت خصلت هغه ضایع کول د مالونو. اضاعة المال معنا دا د مال بغیر د شرعي طریقې نه لګول، ځکه چې مال په داسې لارو باندې لګول چې هغې کې د الله رضا نه وي، هغه یو حلال او مشروعه طریقه نه وي، لاره نه وي، نو دې معنی د انسان مال هغه د هلاکت ته ورارتو. او سبب د نهي دا ده چې دا افساد دی، مال فاسدول دي، او الله تعالی د مفسدینو سره هغه محبت نه کوي. نو په هر یو حرام کار کې هغه مال لګول، په حرام او ناروا طریقه باندې مال لګول، د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې مال لګول، دا مال ضایع کول دي. او دا د الله نعمت دی، مال دا انسان ته ورکړی دی، د دې به شکریه ادا کوي. د مال شکریه دا ده چې په حلال لار باندې وګټلی شي او په حلال لار باندې مصرف کړی شي. ورنه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. د قیامت په ورځ باندې به قدم هم وانخلي جنت په لورې باندې، او انسان چې تر څو پورې څلورو خبرو جواب نه یې کړی. هغه یو پکې دا دی وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. د مال پوښتنه به کېږي د انسان نه چې د کومې لارې نه د ګټلی او په کومه لار د مصرف کو. نو که انسان مال په حرام او نارواو لار باندې ګټلی او په حرامه ناروا لار باندې مصرف کړی، نو دا به دغه انسان کوم جواب کوي د دې سوال چې جواب ونه کړي مؤمنانو مسلمانانو، نو عاقبت او انجام دغه انسان ډېر هغه څه دی خطرناک دی چې هغه جهنم او دوزخ دی. نو د مال پوښتنه کېږي. نو موږ او تاسو د دې احادیثو د دې آیاتونو د لارې نه وپېژندل چې ایمان په دې دواړو صفتونو د الله باندې چې یو هغه سخت غوسه کېدل د الله دی او بل کراهت بدګڼل د الله تعالی یو شي لره، دا دواړه صفتونه دا ثابت دی الله لره، لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. موږ باندې اقرار کول په دې دواړو صفتونو لازم دي، او هغه د دې وجې نه چې قرآن کې د دې ثبوت راغلی دی. موږ او تاسو واورې د سنتو کې د ثبوت راغی، اجماع د سلف صالحینو د اهل سنت والجماعت په دې باندې ده. نو زموږ او ستاسو په دې باندې ایماني لکه څنګه چې د الله مراد دی، او د مخلوق سره هیڅ نوع مشابهت مماثلت نه لري د الله تعالی په دې صفتونو کې. مخلوق غوسه کېږي، مخلوق یو شی بد ګڼي، خو د مخلوق او د خالق ترمنځ فرق شته دی. الله تعالی د هر نوع مشابهت د مخلوق نه هغه منزه او بره او پاک دی. بل نوع صفت مؤمنانو مسلمانانو د الله د پاره نفس د الله د پاره شته دی. دا صفت د الله د صفاتو نه، دا په کتاب او سنت او اجماع د سلف صالحین باندې ثابت دی. نفس دا د صفت ذاتیه او د الله نه دی. نو په دې صفت باندې عقیده ساتل دا فرض دی، لازم دی. او دا نفس دا د الله د پاره ثابت دی، لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی، د الله د عظمت او سلطنت سره مناسب دی. سره د دې اعتقاد نه چې د الله نفس د هیڅ مخلوق د نفس سره مماثل او مشابه نه دی، تشبیه پکې نشته دی، یو شانتي نه دی. الله تعالی د ټولو مخلوقاتونه په ټولو صفاتو کې هغه منزه او برا او چت ذات دی. مومنانو مسلمانانو په هیڅ صفت کې د انسان لپاره دا مناسب او جایز نه دی چې الله مشابه کې د مخلوق سره، او اثبات د صفت نه تشبیه نه لازمیږي. علماء اهل سنت والجماعت فرمای، ځکه الله تعالی فرمای لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د الله په شان هیڅ یو شی نشته دی، الله تعالی اوریدونکی ذات دی. نو اوریدل او کتل ځان لپاره ثابت کړل، خو لکه څنګه چې دغه کتل او اوریدل د مخلوق سره مشابه نه دي، داسې ټول صفات د الله تعالی د هیڅ مخلوق سره مشابهت نه لري. ځکه د الله صفات د کمال دي، صفات د عظمت دي، د جلال دي، او د مخلوق صفتونه چې دي هغه محدود دي، هغه ناقص دي، هغه کې نقصان. نفس صفت الله لپاره ثابت دی بغیر تعویل او تحریف او تمثيل او تشبیه نه.
تعالی فرمایي كتب ربكم على نفسه الرحمه، لازم کړی دی رب ستاسو په خپل ځان باندې رحمت. دي ته لزوم تفضلي وای. الله باندې څوک شی نشي لازمولی، الله تفضلا په خپل ځان باندې رحمت لازم کړی دی. نو على نفسه په خپل ځان نفس دا د الله صفت دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. ځکه حدیث کې راځي ان رحمتي سبقت غضبي، رحمت زما په غضب باندې زما په غصه باندې هغه غالب دی. مومنانو مسلمانانو الله تعالی په خپل ځان باندې هغه رحم کول لازم کړي چې په خپل بندگانو رحم وکړي. دې ته لزوم تفضلي وای. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله تعالی یې تاسو له خپل ځان طرفنا نو نفس الله د ځان لپاره په خپل کتاب کې ثابت کړي چې د الله د شان سره مناسب دي. والله رؤوف بالعباد، الله شفقت کوونکی دی په خپل بندگانو باندې. آیاتونه د دې مبارک ډیر زیات دي. الله تعالی خپل رسول موسی علیه السلام ته وایي ثم جئت على قدر یا موسی واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي، ما ته غوره کړی اختیار کړی د خپل ځان لپاره چې تا نبی مقررومه، رسول دې مقرروم فرعونیانو ته، بني اسرائیلو ته. او الله تعالی فرمایي د عیسی علیه السلام په ژبه باندې تعلم ما فی نفسي ولا اعلم ما فی نفسک. الله تعالی ته پوهیږي په هغه څه معنی چې زما په نفس کې دي او زه نه پوهېږم په هغه څه باندې چې ستا په نفس کې دی. الله نو عیسی علیه السلام مخلوق د ځان لپاره نفس ثابت کړ او د خالق ذات لپاره نفس ثابت کړ. خو د خالق او د مخلوق ترمنځ فرق دی، توفیر دی. نفس د الله د هیڅ مخلوق د نفس سره، نه د ملائکو د نفس، نه د انبیاو، نه د عام انسانانو، د هیڅ مخلوق سره د الله نفس مشابه نه دی. نفس د الله لپاره شته څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. مؤمنانو مسلمانانو نو په دې نصوصو کې الله تعالی ځان لپاره نفس ثابت کړ. نو موږ او تاسو باندې لازم دي اثبات او ثابتول دي صفت څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. او اثبات د صفت نه اثبات د تشبیه نه لازمیږي مؤمنانو مسلمانانو. ځکه هغه خلک چې هغوی ځینې صفاتو د الله نه انکار کوي، نه مني، ذات د الله مني. علماء د اهل سنت والجماعت ته فرمایي القول فی الصفات کالقول فی الذات. د ذات په باره کې چې تاسو کومه خبره کوئ چې تاسو یې د الله دپاره ذات شته څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي، نو په ټولو صفاتو کې همدغه خبره ده چې د الله دپاره صفتونه شته څنګه د الله د شان سره مناسب دي بغیر د تشبیه او تمثیل او تحریف او تاویل نه. یا ځینې خلک ځینې صفات ثابتوي او ځینې نه ثابتوي. اهل سنت والجماعت علما هغوی ته دا قاعده بیانوي چې القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض الاخر. دا ځینې صفتونه چې ته ثابتې په دې معنا باندې په دې دلیل باندې څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي، دا نور صفتونه الله لپاره ثابت دي څنګه د الله د شان سره مناسب دي. نفس د الله یو صفت دی څنګه د الله د شان سره مناسب دي. احادیثو کې د دې ثبوت راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله دپاره نفس ثابت کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سار مانځه ته ووته. جویریه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي هغه په جومات کې ناسته وه، ذکر اذکار یې کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چې کله نمر ښه راوخته راوچت شو واپس کور ته راغی او جویریه د هغه بیبي هماغه شان په خپل ځای باندې ناسته وه، د الله ذکر یې کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لم تزالي جالسة بعدي، تو هماغه شان زما نه وروسته مسلسل ناستی. بیبي ورته فرمایي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه هماغه شان ناست یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. د تا نه وروسته ما 4 کلمات ویلي دي، که دې سره هر شی وتلل شي دا ټول شیانو باندې به دغه 4 کلمې هغه درنې شي. هغه دا چې سبحان الله وبحمده، پاکي د الله لره سره د سینا سنا صفت د الله. سبحانه کې اشاره د دې ته چې الله دپاره د نقصان او د عیب صفتونه نشته دی. الله د ټولو عیبي نقصاني صفاتونه پاک او منزه او برا دی، ټول سلبي صفاتونه پاک دی. سبحانه کې اشاره د سلبي صفاتو د الله ته چې الله د سلبي صفات معنا دا ده چې هغه صفت کې چې نقصي، کموالی، لکه خوب او پرکالی یا ضعف او کمزوري یا دغه شانتي هغه بچي، ښځه، پلار، نسب، ستومانتیا، مرګ، دا ټول د نقص صفتونه الله د دې صفاتونه څه دی هغه منزه دی، برا او پاک دی. او حمد کې اشاره ده هغه ثبوتي صفاتو د الله ته، معنا کوم صفات چې ثبوتي دي هغه الله لپاره ثابت دي، هغه د کمال صفتونه سره د کمال د
چې دغه صفتونه صفات د کمال دي، د جلال دي، د عظمت دي، هغه الله تعالی لره ثابت. نو پاکی د الله لره او ثنا صفت د الله تعالی لره په عدد د مخلوقاتو د الله باندې او په ذاتواله او سعی د کلماتو د الله باندې، ورضا نفسه او پر رضامندۍ د نفس د الله باندې، وزنة عرشه او په وزن او طول د عرش د الله باندې. شاهد په حدیث کې دا دی ورضا نفسه، الله تعالی د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفس ثابت کو څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. مؤمنانو مسلمانانو بغیر د تحریف او تمثيل او تشبیه نه، بغیر د تعطیل نه، ایمان په دې صفت باندې فرض او لازم دی. او صفات د الله تعالی مشابه کول د مخلوق سره دا کفر دی. انکار د صفات د الله تعالی هم دغه شان کفر دی. نعیم بن حماد رحمه الله فرمای مؤمنانو مسلمانانو دغه شان الله تعالی سبحانه وتعالى هغه په خپل نفس کې د نیکانو بندگانو ذکر کوي، یاداش کوي. هغه بندگان د الله تعالی، هغه صالحان بندگان د الله تعالی چې هغه په خپل ځان او په خپل نفسونو کې الله تعالی یادوي. معنا کوم بندگان چې د الله ذکر په خپل ځان سره کوي، نو الله تعالی دغه شان په خپل نفس کې دغه یاداش کوي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یقول الله تعالی أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی د سوای دا حدیث قدسی دی، انا مع عبدي زه د خپل بنده سره ما حين يذكرني کله چې ما یادای، فإن ذكرني في نفسه الله تعالی فرمای که دا بنده ما یاد کی په خپل ځان سره، ذکرته في نفسي زم د خپل نفس کې یاد کم، وإن ذكرني في ملأ او كما یاد کی په یو جماعت د خلکو کې زما یاداشو کې، ذکرته في ملأ خير منهم زبه بیان او ذکر دغه انسانو کوم په یو جماعت کې چې هغه ډیر غوره جماعت دی دوینه د دې د جماعت د انسانان جماعت نه به هغه جماعت غوري چې هغه د ملائکه جماعت دی. نو الله تعالی د خپل ځان لپاره په دې حدیث کې نفس صفت ثابت کو څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. مؤمنانو مسلمانانو کوم صفات چې الله تعالی د ځان لپاره ثابت کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله لپاره په حدیث صحیحو کې ثابت کړي او موږ تاسو ثابتو بغیر تحریف او تعویل او بغیر تشبیه او تمثيل نه دي کې هیڅ اشکال نشته. اشکال ال راځي چې یو انسان هغه د الله صفت د مخلوق سره مشابه کی، نو دلته اشکال لازم. نو مشابهت هم کفر دی او به د مشابهت نو ورسره به انکار کوي، نو انکار هم انسان په کفر کې واقع کوي چې کله حجت په قائم شي، دلیل ورته بیان شي، موانع ختم شي، نو دغه انسان به انکار کوي عنادن. نو عناد د وجنه انکار کول د انسان په کفر کې واقع کوي. بل د صفات د الله نه علم دی، دا د الله تعالی ذاتی صفت دی. الله تعالی په خپل کتاب قران کریم کې د خپل ځان توصیف او صفت په علم سره کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی صفت په حدیثو کې په علم سره کړی دی. نو علم د الله تعالی دا ثابت دی په کتاب او سنت باندې، اجماع د سلف د دې امت باندې. نو ایمان په دې صفت باندې هم د غشان فرض او لازم دی چې الله تعالی علیم ذات دی او علم د الله تعالی هغه علم کلی دی، محیط دی، راګیرون کې د ټولو شیانو لره کلیات دی او کو جزئیات دی، د ټولو لره سید الله تعالی علم شامل دی او دا د الله تعالی ذاتی صفت دی. علم د الله تعالی ازلی دی، ټول صفات د الله تعالی ازلی دی. الله تعالی د خپل علم د لارینه په ازل کې دا ټول مخلوقات، دا ټول شیان چې الله تعالی دا غي پیدا کوونکې د قیامت د ورځې پورې په دې ټول باندې الله عالم مخکې د پیدا کولونه. الله خالق دی، خالق د الله صفت دی. مثلا خدا خالق دا د الله تعالی ازلی صفت دی، مخکې د مخلوق د پیدا کولو هم خالق او وروسته چې مخلوق پیدا کوم خالق دی. مخکې د دې نه چې دا مخلوق پیدا کوم الله عالم او وروسته چې الله تعالی پیدا کړ هم د شان الله تعالی عالم دی. نو الله تعالی د دې ټول حالات د مخلوق باندې، دا غي په رزقونو باندې، دا غي په اجل او نیټو باندې، د مخلوق په اعمال باندې، د مخلوق په شقاوت او سعادت باندې او دغه شان څوک جنتیان دي څوک دوزخیان دي، په دې ټول باندې عالم. الله په دې عالم دی په عدد د نفسونو دي مخلوقات باندې چې د آدم علیه السلام نه تر اخر انسان پورې څونه انسانان الله پیدا کړي، د دې په شمارم عالم دی، د پیریانو په شمارم عالم دی، د ټول مخلوقاتو کاغه مرغان دي، کاغه میان دي، کاغه هر یو حشره ده، د دې ټول شیانو کاغه نباتات دي، کومایعات دي، حیوانات دي، د دې ټول په عدد باندې په شمار باندې الله عالم دی. د دې ټول مخلوقاتو په نظرونو باندې لحظات
باندې عالم دی، د هغې په حرکاتو باندې سکناتو باندې چې چېرته واقع کېږي او کله واقع کېږي او څنګه واقع کېږي، په دې ټولو باندې الله تعالی څه دی؟ عالم دی. مؤمنانو مسلمانانو یو شی به پیدا نه وي، خو الله د هغې باندې د پیدایش نه مخکې الله پې عالم و، په دې هم عالم و چې دا چې زه پیدا کړم د ده به څومره عمر او څنګه به د ده زوال وي، په هغه زوال او په وجود او په دې ټولو باندې الله تعالی عالم دی. دې ته علم کلي وایي. دې ته علم دغه شان هغه شامل علم وایي، په هر شي ته شامل دی، هر شي له راګیرونکی دی. الله تعالی باندې هېڅ یو شی پټ او پناه نشته دی. مؤمنانو مسلمانانو غیب او پټ او پناه دا په نسبت سره مخلوق ته دي، اما خالق ذاته دا ټول هغه ښکاره دي، هغه څه دي؟ هغه په ډاګه دي، په زور او په قلاره. دا د مخلوق په نسبت باندې دی، دنه خبره پټه ده او دته خبره ښکاره ده. اما الله ته ټولې خبرې د خلکو ښکاره دي. د الله نه هېڅ یو شی د الله په علم کې د هېڅ یو شی نه پناه کېږي، نه د ذرې امره او نه د ذرې نه کم، نه په اسمانونو نه په ځمکه کې، نه په دنیا او نه په آخرت کې. نو دا معنا ده د علم. دا نوع علم دا یوازې صفت د الله دی. مؤمنان مسلمانانو انسان ته عالم ویلی شي، الله هم عالم دی، خو د انسان او د مخلوق ترمنځه، د مخلوق او د خالق ترمنځه دا عظیم توفیر لري، فرق لري. هیڅ نوع مشابهت د الله د علم د مخلوق سره نشته. مؤمنان مسلمانانو الله تعالی فرمایي عالم الغیب والشهادة، الله عالم دی په پټو باندې او په ښکارو باندې. نا پټ او ښکاره دا په نسبت سره مخلوق ته الله ته ټول هر څه ښکاره دي. عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عالم دی په پټو شیانو باندې، نه پناه کېږي نه پټېږي د الله نه هېڅ یو شی په اندازه د ذرې، نه په اسمانونو نه په ځمکه کې. بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهېږي په هر څه باندې او تاسو په هر څه نه پوهېږئ. بل ځای کې الله تعالی فرمایي يعلم ما في السماوات والأرض، الله تعالی عالم دی او پوهېږي په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې دي که په ځمکه کې دي. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، او الله عالم دی پوهېږي په هغه څه باندې تاسو پټوئ او که تاسو ښکاره کوئ. پټ او پناه دا په نسبت سره مخلوق ته دی، الله ته هر شی علني او ښکاره دی. والله علیم بذات الصدور، الله تعالی په هغه پټو رازونو د سینو باندې هم عالم دی. نو علم د الله صفت دی، الله عالم دی، الله پوهېږي. شیخ الاسلام رحمه الله فرمایي مسلمانان په دې پوهېږي چې الله عالم دی په ټولو شیانو باندې، مخکې د پیدا کولو د شیانو نه، په هغه علم قدیم او ازلي سره، هغه علم چې دا د لوازمو د نفس د الله نه دي، د ذات د الله نه دي. مؤمنانو مسلمانانو داسې نه چې الله تعالی مخلوق پیدا کړي نو وروسته پرې عالم شي، نه، بلکې الله تعالی د مخلوق د پیدا کولو نه، د یو شي د پیدا کولو نه مخکې په هغې باندې عالم. الله تعالی فرمایي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، یو معنا دا ده آیا نه پوهېږي هغه ذات چې دا مخلوق پیدا کړی دی، بلکې پوهېږي د الله تعالی لطیف ذات دی، باریک بین دی، خبیر دی، خبردار دی په ټولو شیانو باندې. نو د الله نه هېڅ یو شی، هېڅ یو وسوسه، هېڅ یو ذرې امره شی نه په اسمانونو نه په ځمکه کې پټ او پناه نشته، الله پې عالم دی. الله تعالی فرمایي قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي دې خلکو ته ووایه او په دې خبر کړه که تاسو پټوئ هغه چې په زړونو ستاسو کې دي او که ښکاره کوئ. په زړونو کې ایمان دی، په زړونو کې مینه محبت د الله او د الله د رسول دی، په زړونو کې مینه محبت د مؤمنانو سره، او یا کفر او بېدیني او منافقت او دغه شانې حسد او کینه د الله او د الله د رسول سره، د دین سره، که ښکاره کوئ او که پټوئ یعلمه الله، الله په دې باندې عالم دی. الله په ایمان د مؤمن هم عالم دی او په کفر د کافر هم عالم دی، په نفاق د منافق باندې هم عالم دی. مؤمنانو مسلمانانو بلکې الله تعالی د ذرې او د ذرې نه ښکته شیانو باندې عالم دی. یا بني انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي ای بچیه انها ان تک مثقال حبة، یقینا قصه دا ده که چیرته یو شی په اندازه د ذرې باندې ودانئ، هغه دانه من خردل د اوري، څوک ته اورې وایي، څوک جنجر وایي، یو معمولی وړه سره دانه ده، دا په یو ګټه کې پرته دننه، په غرونو کې پرته، په اسمانونو کې یا په ځمکه کې، دومره د ذرې امر عمل تا کړی دی، د اوري او د جنجر د دانې امر عمل تا کړی دی. نو یأتي بها الله، الله به دغه عمل ستا حاضر کی، الله تعالی به دغه خصلت ستاسې هغه به حاضر کی. الله تعالی لطیف باریک بین ذات دی، خبردار دی په پټو پټو شیانو باندې. مؤمنانو مسلمانانو د الله تعالی د علم نه هیڅ یو شی پناه نشته، نه د ذرې نه ذرې نه کتم نشته. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر
الا فی کتاب مبین. نه پټیږي د خپل استاد رب نه په اندازه د ذرې باندې، نه په ځمکه کې نه په اسمانونو کې هیڅ یو شی. ذره لا څه ولا اصغر من ذلک، نه وړوکه د ذرې نه، ولا اکبر او نه غټ. ذره مؤمنان مسلمانانو یا هغه سور وړوکې میږي او یا ذره هغه شی چې کله کړکۍ کې پاشداره کې نمر راونوځي او په دې کې واړه واړه شانې پوټي دغه شان هغه د ګرد غبار هغه خوځېږي، دغه ته ذره وایي. دغه ذره او د دې نه ښکته یا د دې نه پورته په دې ټولو شیانو باندې الله تعالی عالم دی. نه دي دا شیان الا فی کتاب مبین، مګر دا په لوح محفوظ کې دي ښکاره. لوح محفوظ د الله علم دی، دا په علم د الله کې بالکل علني او ښکاره دي، واضحه دي. د مؤمنانو مسلمانانو موږ او تاسو په هیڅ وخت کې د الله نه پټ او پناه نه یي. نو انسان دی یو جرم او ګناه باندې جرأت په دې معنا نه کوي چې ما څوک خاصم نینی، نه بلکې الله تعالی څه کوي، د الله نه هیڅ یو شی پټ نه او پناه نه دی. مؤمنانو مسلمانانو احادیث هم په دې باره کې ډېر زیات دي چې د الله دپاره علم دا شته دی. لکه مخکې تا موږ او تاسو په استخاره کې موږ دا پېژندلي وو چې الله تعالی عالم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابو ته استخارې منځ او د استخارې دعا هغه زده کوله، لکه څنګه چې یو قرآن سورت به زده کوو صحابو ته. دا ډېره ضروري ده. په هغه استخاره کې دا راغلي وو اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. ای الله تعالی زه تا نه طلب د خیر کار کوم په علم ستا باندې، او زه توان او طاقت سوال کوم ستا نه ستا په قدرت باندې چې ما ته وس او توان او طاقت راکه، او ستا د عظیم فضل سوال کومه. بیا فرمای فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. الله تعالی ته په هر څه باندې قادر ای، زما قدرت نشته دی. وتعلم ته په هر څه باندې عالم ولا اعلم، ما ته علم نشته. الله چې دغه کار زه کومه دې کې به زما دپاره خیر او که شر به ته پې عالم. وانت علام الغیوب، الله تعالی ته عالم په پټو پټو شیانو باندې. په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دپاره د علم صفت څه هغه ثابت کو. دغه شانتي د موسی علیه السلام واقعه د خضر علیه السلام سره ستاسو نه پټ او پناه نه ده چې موسی علیه السلام الله تعالی متوجه که د خضر علیه السلام په طرف باندې. موسی علیه السلام پیغمبر دی، دا زده کوي. خضر علیه السلام پیغمبر دی. خضر علیه السلام ته یو نوع علم الله ورکړی دی، نبوت، او موسی علیه السلام ته بل نوعه. دا خبره غلطه ده چې خضر علیه السلام ولی و پیغمبر نو. ځینې خلک دا عقیده لري چې دا ولی و د اولیاء درجه د پیغمبر نه اوچته. نه، هر پیغمبر چې دی دا ولی دی او هر ولی پیغمبر نه وي. خضر علیه السلام هم د الله رسول او پیغمبر هم دی او هم د الله ولی دی، او دا هغه علمونه مؤمنانو مسلمانانو هغه علم د الله د طرف نه و، هغه الله خبرو د وحی د لارې نه په عاقبت او انجام دی او کار باندې. ډېری خلک په دې عقیده باندې دي چې خضر علیه السلام دا ژوندی دی او دا د ده په دې غټه ګوته کې هغه اډوکې نشته دی. کله تا سره لاس میلاو کی بس دا ګوته لکې منډي را کې منډي ګوري چې دا خو بخچې ته خضر نه. دا نظریه او عقیده لري چې خضر علیه السلام کوي نو چې زور ته وایم چې هله په دې لاس کې دی چې زما دپاره سره شي په ګټه باندې او په خټه باندې دا سره او سپین شي. دا مقصد یې نه دی چې دا پیغمبر دی زه ته دین زده کړمه، زه ته ایمان زده کړمه، زه ته یو نیکه خبره واورمه. مؤمنان مسلمانانو خضر علیه السلام د اهل سنت والجماعت عقیده ده دا وفات دی، مړ دی. د ده د وجود او د ژوند عقیده صحیح نه ده. هغه د دې وجې نه چې د ټولو پیغمبرانو نه الله تعالی د اخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نصرت او د کومک او د تایید وعده اخیستلې ده. خضر علیه السلام هم په دې وعده کې داخل دی، او هیڅ یو نص کې، په هیڅ یو حدیث کې، په هیڅ یو واقعه کې دا د دې ثبوت نشته دی چې یا په بدر کې یا په احد کې یا په تبوک کې یا په خیبر کې یا په بل غزا کې یا په بل حالت کې خضر علیه السلام راغلی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړی دی یا دغه کومک او تایید کړی دی. نه، چېرته هم داسې نه دی راغلی. دا د دلیل دی چې خضر علیه السلام وفات دی. یوازې په انبیاو کې عیسی علیه السلام ژوندی دی چې هغه په اسمانونو کې دی، بر اسمان کې، او هغه په آخره زمانه کې راکوزیږي. هغه به د انصاف فیصلې کوي. دا شریعت محمدي به د هغه شریعت وي، هغه دا به د حکمونه به خلکو ته بیانوي، عدل او انصاف په ځمکه باندې زیات شي. نهایت ډېر هر یو شي کې به خیر او برکت الله پیدا کړي. حدیث کې راځي یو بزه د هغې شوده به د یو لوی کلي لپاره کافي وي. یو انار دانه چې هغه تاسو ماته کوي د هغې د کنډولې لاندې به یو لوی جماعت هغه څه کوي، هغه به سوري د هغې ته کېناستلی شي. هر یو شي کې به خیر او برکت الله دغه شان ډېر واچوي. نو دا عقیده ساتل چې خضر علیه السلام
ولی د پیغمبر نه دا غلط عقیده ده یا دا اوس ژوندی دی دا خطا خبره ده نه، بلکې خضر علیه السلام چې دی وفات دی. خضر علیه السلام د هغه د شاګردۍ دپاره موسی علیه السلام لاړ چې هغه نه څه زده کړي. اوږده واقعه ده، خلاصه دا ده چې حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فرکبا فی السفینة، دواړه موسی علیه السلام او خضر علیه السلام کشتۍ کې سواره شو. قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل وای په دې کشتۍ باندې یوه چنچنه یو مرغۍ کېناسته په یو طرف په دې طرف د کشتۍ باندې، او بیا د کشتۍ نه د خپله مکوخه او خوله ښکته کړه دې دریاب ته، او دې مرغۍ د دریاب نه اوبه وڅکلې. فقال الخضر فغمس منقاره في البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. نه د علم ستا او علم د ټولو مخلوقاتو په نسبت سره علم د الله ته مګر دومره اندازه ده لکه څنګه چې د مرغۍ دا مکوخه ښکته کړه په دې دریاب کې. الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، مګر دومره اندازه علم دی د ټولو مخلوقاتو علم په نسبت سره علم د الله ته دومره دی لکه څنګه چې د چنچنې او د مرغۍ دا مکوخه ښکته کړه او د دریاب نه به څومره اوبه څکلي څومره به راښکلي. مومنانو مسلمانانو علم د الله نهایت زیات علم کلی دی په نسبت سره مخلوق د علم د مخلوق ډیر محدود او ډیر کم دی. خضر علیه السلام موسی علیه السلام ډیر په یو لنډ مثال باندې پوه دا علم دا مثال موږ او تاسو ته هم د مومنانو مسلمانانو. نو دا آیاتونه او دا احادیث دا ثابتوي علم د الله چې علم د الله د ذاتي صفاتونه دی. ځینې خلک دا وایي لکه معتزله الله عالم دی او علم یې نشته دی، علم صفت به نه چې الله پوهیږي، عالم دی خو داسې به نه چې الله پوهیږي. دا خبره خطا ده، الله عالم دی پوهېدونکی دی او په هر څه باندې پوهیږي. مومنانو مسلمانانو هیڅ یو معلوم هیڅ یو موجود شی نشته دی مګر الله تعالی په هغه باندې چې دغه عالم دی. معنا د علیم معنا دا ده یعلم المعلومات، هغه ذات ته وایي چې په ټولو معلوماتو باندې عالم دی. او خبیر هغه ذات ته وایي چې هغه عالم دی او پوهېږي په هغه زمانې چې مخکې د دې نه چې هغه شی لا موجود شوی نه دی، الله پې خبردار دی چې په دې طریقه باندې موجودېږي. شهید د الله په صفت کې راغلی شهید هغه ذات ته وایي چې هغه عالم دی په پټو باندې عالم دی، لکه څنګه چې په حاضر باندې او په دغه شان هغه په ښکارو باندې عالم دی. المحصي الله یو نوم دی، محصي معنا دا ده چې هیڅ دغه شانتې هغه ډېرواله د مخلوق هغه نه مشغوله کوي الله تعالی لره. د علم معنا دا ده چې څومره مخلوقات چې څومره ډېرېږي او ډېرېږي دا نه چې د الله د علم نه ووتل، د الله د شمار نه ووتل، نه چې هر څومره زیات او ډېر دي. نو محصي معنا دا د الله تعالی په هغې باندې عالم دی، د هغې په عدد او شمار باندې. نو علیم او خبیر شهید او محصي دا د الله تعالی څه دي هغه صفتونه دي. مومنانو مسلمانانو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل مفاتیح الغیب 5، کنجانې د پټو شیانو 5 دي، لا یعلمها الا الله، چې نه پوهېږي په دغه پټو شیانو باندې مګر یو الله پوهېږي. اول د غیبو نه دا ده لا یعلم ما فی غد الا الله، په سباني ورځې حالات او کارونو باندې نه پوهېږي مګر یو الله پوهېږي. مومنان مسلمانانو یو د انسان تدبیر د سبا به زه دا کومه، خو د سبا د ټولې ورځې حالات د ټولو مخلوقاتو په علمونو باندې د هغې په کارونو په حالاتو باندې واقعات او حوادثو باندې چې سبا ورځې څه کېږي په دې ټول باندې یوازې یو الله پوهېږي، مخلوق د دې نه عاجز دی. ولا یعلم ما تغیض الارحام الا الله، او نه پوهېږي په هغه څه باندې چې رحمونه کموي مګر یو الله، چې رحم کې بچی دی. د هغه مومنانو مسلمانانو چې هغه لا نطفه ده، دغه نطفې په حالت باندې الله تعالی په دې پوهېږي چې دغې نطفې نه ناقص انسان پیدا کېږي، د کمو اندامونو که د پوره اندامونو که د زیاتو اندامونو، د هغې په شقاوت او بدبختۍ باندې، د هغې په سعادت او نیکبختۍ باندې، د هغې په کار او عمل باندې، د هغې په مالدارۍ او نادارۍ باندې، د هغې په اجل او نیټې باندې یوازې یو الله عالم دی. دې معنا دا نه ده چې اوس خلک اوس خو دغه شانې معلوموي الټراساونډ باندې چې دا هلک دی او دا جنۍ ده، دا د دونه ورځو دی، دا د دونه شپو دی، د دونه میاشتو دی. نه، مومنانو مسلمانانو د دې نه مخکې د نطفې په حالت باندې الله عالم دی چې دا لا نطفه ده. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، د باران په حالاتو باندې چې دا باران څومره څاڅکي راکوزیږي، دا به پایدمن ضرر برسوي که تاوان برسوي که خیر برسوي،
دا د خیر سبب ګرځيږي دا باران، او که د ضرر او تاوان سبب ګرځيږي. په دې باندې څومره بوټي راشنه کیږي او په دې باندې څومره کورونه غورځيږي. مؤمنانو مسلمانانو په دې ټولو تفصیلات باندې واضح د باران په دې تفصیلات یو الله پوهیږي. یو خو اسباب استعمالول چې سبا امکان د باران، دا خو د اسباب د لارې نه د وریځو د لارې نه دا معلوموي خلک، دا علم غیب نه دی. علم غیب دا دی چې د باران په ټولو تفصیلاتو باندې څومره څاڅکي، څومره مقدار اوبه، او دا باران د خلکو په ضرر تمامیږي که په خیر باندې. بل ولا تدري نفس بأي أرض تموت، په دې باندې یو نفس نه پوهېږي چې په کومه ځمکه باندې دا وفات کېږي او مړ کېږي. مؤمنانو مسلمانانو ډېر کرت یو سړی، هغه مشر سړی، خو د هغه مرګ په دې خپل کور کې هغه مقرر نه وي، بهر بل ځای کې مقرر وي. هغه ځای کې الله تعالی د هغه ضرورت پیدا کړي، حدیث کې راځي هغې ته روان شي، هغه خپل ځای ته، هغه محل ته هلته ورسېږي. نو چې کله هلته ورسېږي نو اجل ورته راشي. بیا ډېر خلک وایي په هغه مړي باندې، په هغه مشر باندې بد وایي چې د څه کول د کور نه وته، او د څه کول چې دا ته بې ځای مړ شو، بې ځای وفات شي. دا خبره غلطه ده، خطا ده. الله تعالی دغه انسان ته به هم دغه ځای کې مرګ مقرر کړی او هلته ورته ضرورت او حاجت پیدا کړه، هلته یې ورسو، ملک الموت راغی او ساه یې ترېنه قبض کړه، اوچته یې کړه او ترېنه واخیستله. مؤمنانو مسلمانانو هېڅ یو انسان ته دا پته نه لګېږي چې زه به په کومه علاقه باندې مړ کېږم، په کوم ځای کې به ما ته مرګ راځي، کوم ځای کې به زه ښخېږم. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. بل د غیبونه مؤمنانو مسلمانانو قیامت دی. هېڅ یو مخلوق، که هغه ملائک دي، که انبیا دي، که اولیاء دي، که نیکان دي او که بدان دي، هیڅ مخلوق په دې باندې نه دی عالم چې قیامت به کله وي. ولا يعلم، نه پوهېږي هېڅ یو انسان متى تقوم الساعة، چې قیامت ما کله قایمیږي الا الله، مګر یو الله پوهېږي. نو د قیامت پر راتلو باندې یو د قیامت علامات او نښې دي. نښې او علامې هغه واضحه دي، ښکاره دي. پټې وړې علامې هم لري او غټې علامې هم شته دي. اما هغه معلوم وخت د قیامت چې دونه وخت کې به پلانې کال او پلانې میاشت او پلانې هفته او پلانې ورځ، د دې علم یوازې یو الله لره دی. په دې باندې هېڅ یو مخلوق الله تعالی نه دی خبر کړی. نو مؤمنانو مسلمانانو دا او داسې نور صفتونه لکه علم موږ او تاسو پېژنو چې د الله تعالی عالم دی، د الله علم د الله صفت دی، څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی. علم د الله شامل دی ټولو کائناتو ته، علم د الله کلی دی. نو هېڅ یو مخلوق علم د الله د علم سره چې دی هغه مشابه نه دی. نو داسې کوم صفتونه چې الله تعالی د ځان دپاره ثابت کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره ثابت کړي دي، هغه به موږ او تاسو ثابتوو بغیر تحریف او تعویل او تشبیه نه. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول ایمانیات، اخلاق، آداب، معاملات هغه د کتاب و سنت برابر کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.